بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن و انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 13 شروع کو. متاسه د اسم معرب چې کوم اعراب دی انا قسمه هغه کې متاسه تقریبا 15 قسمه اعراب یلی دی، 4 قسمه. نن به انشاءالله 15 قسم اعراب یایو. الخامس أن يكون الرفع بالألف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها، ويختص بالمثنى وكلا مضافا إلى مزمر واثنان واثنتان. تقول جاءني رجلان كلاهما واثنان واثنتان، ورأيت رجلين وكليهما واثنين واثنتين، ومررت برجلين وكليهما واثنين واثنتين. السادس أن يكون الرفع بالواو والمضموم ما قبلها، والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها، ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها. تقول جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال، ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال، ومررت بمسلمين وعشرين أولي مال إلى آخره. نن و د اسم معرب 15 قسم اعراب متاسې شروع کو چې هغه اعراب د چا سره مختص دي؟ هغه د مثنا سره مختص دي. دا قسم اعراب همدارنګې د مثنا یعنی د تثنیې سره چې کوم ملحقات دي هغوی سره. دا اعراب چې دي اعراب په اسم معرب باندې راځي، اعراب حرکتي دي که حرفي؟ نو دا اعراب حرفي دي. ویل اعراب حرفي دي چې حالات رفعي په الف سره ده او نسبي او جری په یا ما قبل مفتوح سره ده. او تاسو پیژاندو چې اعراب حرکتي چاته یي، اعراب حرفي چاته یي. که چانه تعریفونه هیر شوي وي، تیر شوي درسونه واوري، 18 درس 14 درس هغه کې ما ټول تعریفونه کړي دي. د دوی اعراب خو ما تاسو ته وویل چې حالت رفعي په الف سره ده او نسبي جری یا ما قبل مفتوح سره ده. دا په چا باندې راځي؟ دا قسم اعراب دا په مثنا باندې راځي او د مثنا په ملحقاتو باندې. ملحقات د مثنا څوک دي؟ کلا، کلتا، اثنان و اثنتان. صحیح شه. دا که ولک تفصیل وکړو په مثنا کې چې مثنا مو سره په څو قسمه ده. مثنا مو سره په 3 قسمه ده: مثنا حقیقي، مثنا معنوي او مثنا سوري. صحیح شه. مثنا حقیقي چاته یایي؟ مثنا حقیقي دغته یایي چې همده د مادې نه مفرد راځي، یعنی هم د تثنیې مادې نه مفردم وي او معنا هم د تثنیې والا ورکوي او شکل صورت هم د تثنیې والا وي. څه مطلب شکل صورت؟ یعنی الف ما قبل مفتوح وي یا ما قبل مفتوح او په آخره کې نون مکسوره وي. دا د مثنا شکل صورت ده. لکه مسلمانې، دا اوس مثنا ده. ویلې مثنا ده چې مفرد هم دغې مادې نه راځي، مسلمون، او شکل او صورت هم چا ده؟ د مثنا ده، یا الف ده او آخره کې نون مکسوره ده او معنا هم د تثنیې ورکوي، دوه مسلمانان. بل مثال رجلان، بل مثال مسلمین. مسلمین هم مثنا ده چې شکل صورت هم د مثنا ده، یا ما قبل مفتوح ده او په آخره کې نون مکسوره ده، او ماده هم د مسلمون نه ده او بل معنا هم د تثنیې ورکوي چې دوه مسلمانان. بل مثال رجلین. تاسو ذهن ته به کسه سوال راځي چې دا یو مسلمان شو بل مسلمین شو. دا ویلې دا ځکه چې د مسلمان د حالت رفعي کې ده،
یعنی یا مبتدا ده یا فاعل واقع شوه. او مسلمین په حالت نسبی کې ده یا مفعول ده یا په حرف جر داخل شوه. رجلین هم دا مثال ده. نو دا مثنی حقیقی شو. مثنی معنوی چاته یایی؟ مثنی معنوی دی ته یایی چې دا معنا خو صرف د تثنیه والا وي، ماده د مفرد نه وي او نه شکل صورت د تثنیه والا وي، لکه کلا او کلتا. کلا او کلتا خو معنا د تثنیه ورکوي، کلا دوا، کلتا هم دوا. کلا مذکر سره خاص ده او کلتا د مؤنث سره. نو ماده د مفرد نه لري. کلا مفرد نشته ده، کلتا مفرد نشته ده او نه شکل او صورت د مفرد ده د مثنا ده. ځکه د شکل د مثنا شکل صورت خو مو وی کنه چې الف وي او اخره کې شی وي نون مکسوره وي. صحیح شو. دا مثنی معنوي شو. بل د دریم نمبر مثنی سوری. مثنی سوری چاته یای چې هغه شکل او صورت خو د تثنیه والا وي، معنی هم د تثنیه والا وي، لیکن ماده د مفرد نه وي، لکه اثنان او اثنتان. اثنان دوا معنا هم مثنا شوه، اثنتان هم دوا معنا د مثنا شوه. اثنان مذکر سره خاص ده، اثنتان د مؤنث سره. صحیح شو. شکل صورت هم د مثنا ده، ځکه الف ما قبل مفتوح ده پکې. خو مشکل پکې شی ده، مشکل دا ده چې ماده د مفرد نشته ده، ځکه د اثنان مفرد شته نه. کته چې واحد ده نو هغه خو بیله ماده ده، د بیله ماده ده. خو زغ مثال به څنګه وي؟ مثال مصنف علیه رحمت په خپل عبارت کې متحل کړه جاءنی رجلان. ٹھیک شو. بل مثال جاءنی کلاهما یا جاءنی اثنان یا جاءنی اثنتان. دا خو د حالت رفعی ټول مثالات شول. حالت نظمی مثال رأیت رجلین یا رأیت کلیهما یا رأیت اثنین یا رأیت اثنتین. حالت جری مثال مررت برجلین مررت بکلیهما یا مررت باثنین یا مررت باثنتین. دا خو مثالونه شول. دلته یوه خبره تاسو ته کوم چې دغه نه لږ پوه شوئ. په دا کلا او کلتا کې مصنف علیه رحمت یو شرط لګولی. شرط دا لګولی چې په کلا او کلتا باندې به دا اعراب په کوم وخت کې راځي، یعنی حالت رفعی به په چا سره وي؟ الف ما قبل مفتوح سره، او حالت نسبی او جری به یا ما قبل مکسور سره، لکه کلا حالت رفعی ده کلاهما، او حالت نسبی او جری کلیهما. دا په کوم صورت کې چې کله د دغو اضافت شوی وي ضمیر طرف ته، یعنی په ده کې ضمیر مضمر څه وي هغه ورکی وي او هغه ته د اضافت شوی وي. که چیرته دا اسم ظاهر په شکل کې متراغلی وي نو بیا به د دغو اعراب بالحرکت تقدیری وي. دا به انشاءالله بیا په لویو کتابو کې متاسو یایو. ما تاسو ته صرف دا به طور فایدې لږه اشاره وکړه. شپږم نمبر ته به راشو. السادس ان یکون رفع بالواو. شپږم نمبر د اسم معرب اعراب شه ده چې حالت رفعی به په واو سره وي، والمضموم هغه مضموم به وي، یعنی ضمه به په وي. ما قبلها حالت رفعی به په واو سره وي او ضمه به وي د ده نه مخکې. ترجمه یې اوس صحیح شوه. والنصب والجر بالياء المكسور. او حالت نصبی او جری به په یا ما قبل مکسور سره وي. ما قبلها چې دا یا ما قبل مکسور به د ده نه مخکې وي، یعنی مسلمینا دا کسره به د دې نه مخکې وي. دا وروسته ته انشاءالله تشریح کوم بیا به پوه شوئ. ويختص بجمع المذكر السالم. دا قسمه اعراب چا سره مختص دي؟ د جمع مذکر سالم سره.
نحو لکه مثال خبره مسلمون، یو مثال مسلمون شو، بل مثال و اولو او بل مثال و عشرون مع اخواتها سره د خپل ټولو اخواتها مطلب یعنی خورګانو. نو دلته د اخوات څه مطلب جوړیږي؟ یعنی خپل ټولو ملګرو سره. تقول لك تبدس يا جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين أولي مال إلى آخره. بدغ عبارت کې مصنف علیه رحمت د اسم معرب اشپږم قسم اعراب متبیانوي چې حالت رفعی به په واو سره وي، حالت نسبی او جری به په یا ما قبل مکسور سره وي. دا قسم اعراب چا سره مختص دي؟ جمع مذکر سالم سره. جمع مذکر سالم خو تاسو پیژندوئ چې مفرد بنا پکې څه وي؟ نه وي ماته شوي. یو جمع مکسر ده او یو جمع مذکر سالم ده. یو جمع مذکر مکسر امو تاسو مخکې علاوه چې رجال مثال و، او دا جمع مذکر سالم ده. او دا د ملحقات څوک څوک دي؟ اولو ده، عشرونه ده، او همدارنګې بل څوک بس همدو مصنف علیه رحمت همدومره متذکر کړي دي. ښه نو دلته به هم د جمع مذکر سالم چې د جمع مذکر سالم نه بلکې مطلق د جمع اقسام به ذکر کړو. لکه څنګه چې د تثنیې اقسام ذکر کړل، همدارنګې د جمع اقسام هم دي، هماغه تعریفونه هم دي: جمع حقیقي، جمع معنوي او جمع سوري. جمع حقیقي چاته یایي؟ هغه جمع ده چې همدې مادې نه مفرد راځي او معنا هم د جمع والا وي او شکل صورت هم د جمع والا وي. شکل صورت څه مطلب؟ د جمع مذکر سالم شکل صورت څنګه ده چې په آخره کې واو ما قبل مضموم وي یا ما قبل مکسور وي، او الته مثنا کې مو چې الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح، او دال چې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور، او په آخره کې نون مفتوحه وي، او الته مو چې الته په آخره کې نون مکسوره وي په تسنیه کې. دا پکې فرق ده. ښه لکه مسلمون وزده مفرد شی راځي مسلمون، ځکه مسلم انده د مسلمون د مادې نه ده، مسلمون د مسلم د مادې نه ده، سلام سلام ماده ده، او معنا هم د جمع ور کوي، ځکه مسلمون چاته چې دوه نه زیات وي، که لس وي، که شل وي، که دېرش وي، او شکل هم د جمع والا ده، ځکه چې په آخره کې واو ما قبل مضموم او نون مفتوحه ده. جمع معنوي چاته یایي؟ جمع معنوي هغه جمع ده چې د مادې نه خو مفرد نه وي او نه شکل صورت د جمع والا وي، بلکې صرف د جمع معنا ورکوي. لکه اولو مالن. اوس اولو د مفرد کوم راځي؟ هغه چې د زو راځي. نو زو خو د اولو مادې نه ده که نه، بل کوم یعنی زو چې د من غیر لفظه ده، او بل نه د شکل د جمع والا ده. د جمع شکل شی ده چې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مفتوح، او دا اولو صرف یوه خبره پکې ده چې د جمع معنا ورکوي. اولو معنا اولو مالن، ډیر مال والا. دریم نمبر د مو سره جمع سوري. دا هغه جمع ده چې د مادې نه خو مفرد نه وي او نه جمع والا معنا ورکي. صحیح شو؟ لکه عشرونه او د چې نور څو ملګري لکه ثلاثونه وغیره. دا کلمات چې دي دوی نه د مادو نه مفرد راځي، ځکه مفرد خو چې د واحد راځي یا احد راځي. مثال خبره نو عشرونه او د ثلاثونه ماده خو بدله ده د واحد نه، او نه دغو کې د جمع والا معنا شته ده. البته یو کار پکې ده چې د جمع والا شکل شته ده. د جمع سوري تعریف به څنګه کوي چې د ماده د مفرد نه وي او نه د جمع والا معنا ورکي، بلکې صرف د جمع والا شکل وي. عشرونه کې واو ما قبل مضموم ده، ثلاثونه کې واو ما قبل مضموم ده، او په آخره کې نون مفتوحه ده. دلته به یوه فایده درته ذکر کم
که تاسې څوک اعتراض وکړي چې ته چې عشرونه او د ثلاثونه مفرد چې دی نشته دی، زه به درته وښیم د عشرونه مفرد چې دی عشرتون دی او د ثلاثونه مفرد چې دی ثلاثتون دی او دا دواړه د همدغو مادو نه هم دي. عشرونه عشرتون یوه ماده شوه که نه، ثلاثونه ثلاثتون یوه ماده شوه که نه. نو وکسه دغو خو هم مفرد شته هم ماده یې شته، نو دا خو باید ته په جمع حقیقي کې شمار کې او تا خو په جمع معصوري کې شمار کړی دی. نو موږ ورته جواب کوو ګوره قربان، که ته یې چې عشرونه چې دی دا په جمع حقیقي کې حساب کا او د جمع حقیقي تعریف شی دی چې د جمع معنا ورکړي. نو عشرونه چې موږ وایو چې دا د جمع معنا ورکوي، نو عشرونه په مصداق په چا باندې راځي؟ په عشرتون یو شو، بل عشرتون دوه شو، عشرتون شل شو او بل عشرتون چې ورسره واچوي نو ثلاثونه بشي که نه، دېرش بشي. او عشرونه اطلاق په چا کېږي؟ په شلو کېږي. په کار خو دا دی چې د عشرونه اطلاق بیا په دېرشو وشي که نه. که ته چې په دېرشو ولې اطلاق وشي؟ ځکه د جمع خو کم از کم مقدار څومره وي؟ درې وي او درې عشر چې یو ځای کې څو ارسي؟ دېرش ارسي. نو باید عشرونه اطلاق په ثلاثونه وشي او هېڅوک هم عشرونه اطلاق په ثلاثونه نه کوي. نو چې کله د عشرونه اطلاق په ثلاثونه نه کېږي نو دا جمع نه شوه، یعنی د جمع معنا ورکې نشته دی. همدارنګې چې ته ثلاثونه د مفرد شی را دي ثلاثتون، صحیح شو، او په کار دا دی چې دا شی شي جمع حقیقي شي. نو ثلاثونه باید ووایو که نه چې د اطلاق په انو باندې وشي، ځکه ثلاثتون یو ورته درې اروخله، بیا ثلاثتون درې اروخله شپږ، بیا ثلاثتون درې اروخله څو شول؟ انه. نو ثلاثونه کې چې جمع دی که نه، نو کم از کم درې د جمع کم مقدار چې دی درې وي، نو درې ځلې درې چې یو ځای کې انه ارسي، نو د ثلاثونه اطلاق باید په انو باندې هم وشي او هېڅوک هم د ثلاثونه اطلاق په درو باندې نه کوي. نو دغه نه معلومیږي چې دا جمع حقیقي نه دي بلکې جمع سوري دي. ښه اوس د دغو مثالونه شی دي، مثالونه مصنف علیه رحمت خپله په کتاب کې حل کړي دي. لکه جاءني مسلمون ما ته راغلل مسلمانان، حالت رفعیې په واو ما قبل مضموم سره ده، یا جاءني عشرون ما ته راغلل شل کسان وغیره، حالت رفعی په واو ما قبل مضموم سره ده، یا جاءني اولو مال ما ته راغلل د ډېر مال والا، نو اولو واو ما قبل مضموم ده. یا اوس حالت نسبي ته به راشو، رأیت مسلمینا، اوس هغه مسلمونه په چا بدل شو؟ په مسلمینا بدل شو. هلته واو ما قبل مضموم و او دلته یا ما قبل مکسور شو. رأیت عشرین، عشرونه په عشرینه بدل شو. رأیت اولی مالن، اولو مالن په چا بدل شو؟ په اولی مال بدل شو. حالت جری ته به راشو، مررت بمسلمینا، بس حالت نسبی او جری یو شی دي، صرف با جاره پې داخله شوه و مررت بعشرین یا مررت باولی مال. نن دپاره همدا درس بس دی، انشاءالله دغو اعرابو کې به سبا ته مو اجرا هم کوو. وما علینا الا البلاغ. او ملګري درس رالیږئ، ډېر ملګري بس درس نه رالیږي، نو کوشش کوئ چې دا نوټ ځان سره لیکئ. بسم الله الرحمن